ډېر ګردم نه، خو ځکه چې زه دوی ته ماته دا ملګري وایي چې وایي ولایتونو ته دا زه خو ما دي دا زما مرستیالان عاجزي برادر حاجي صاحب دی، حنیفي صاحب دی، دا نور ملګري ما ته بیا دغه خوند راکوي. زه ورته وایم چې اوس د مسلمان کار وشي، دا د خپل د ځان تر تفریح او یا د استراحت او د راحت چې وګرځېدم دا خوند راکوي چې د مسلمان کار وکړم. ولو که یو کوچنی کار یم نو وځم نه، بس شپه ورځ سهار راووتم ته ماخستنه دلته ناست یم. حتی مې دوی ته مې دا هم ویلي دي، ده دا بل حاجي صاحب زموږ یو بل ملګری دی، دواړو ته مې دا ویلي دي چې د شپې 2 بجې زه خو چې زه نو د هغه ټلیفون سره هم زه ډېر کار نه لرم، د هغه خالي خبرونه په اورم، نور کار نه ورسره لرم. کوچنی ټلیفون لرم، د ورځې مې بند کړي، ماخستن چې کور ته ولاړ سم بس یې خلاص کړم. بس چې بېدېږم دلته مې غوږ ته نږدې ایښی، دوی ته مې ویلي دي مال که د شپې یو ضرورت پیدا شو، که 1 بجې که 2 بجې که 3 بجې ما ته به زنګ راوهئ، که مو نه راووه غاړې مو بندې دي. زه نه په پروا په خوب نه د خوبه وځم، نه مې دماغ خرابېږي نه خشکه راځي، ما ته خشکه ګر سره نه راځي. نو ټول وخت دا زما سره دا ملګري د لیک ښار کې به دا 15 کاله کې چې ورته به دا 15 کاله کې په یوه ورځ یې د دې تریو تندی لیدلی